نیمګړې مینه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. یوه لویه سیمه وه. دنګ دنګ غرونه په ځنګلو پوښل شوي وو. د دې لویو غرونو په منځ کې یو وړه په شنو رنګارنګ ونو او بوټو پوښل شوې غونډۍ پرته وه. ټوله سیمه ښکلې وه، خو دا غونډۍ یوه ځانګړې ښکلا درلوده. ان تر دې چې کله به سیلانیان راغلل نو په شپو او ورځو به یې پکې اړول. ډېره ښکلې هوا او هره میوه به د چې وغوښته پکې پیدا کېدله. ډېر ښکلي ابشارونه چې د پسرلي په وخت کې به نوي مسافر مرغان راورسېدل او خپلې خوږې نغمې به یې د ابشارونو د پاڼو د شڼار سره یو ځای کړي نو یوه د مرغه خوندوره سندره به ترې جوړه شوه. بس ډېر ځانګړی وو. د دې غونډۍ نه 3 ناوه دریو لوري ته تللي وو. یو لوري ته مخه خلاصه وه چې له هغه لوري به ورته خلکو تګ راتګ کوه. د تلو راتلو ناو ډېر اوږد نه وو، کمه فاصله د عمومي سړک سره درلوده. او دا 3 نورو لورو ته یې چې کوم ناوونه وو بیا تر یوه حده یې اوږدوالی درلود او ښکلي خوړونه پکې وو. د خوړو هر ډول ګیا یې درلوده. د پسرلي په موسم کې به پکې نوي زیږېدلي وري او سیرلي څرېدل او د ماشومتوب آواز به یې له خولې واته او وړو ماشومانو به د دوی ساتنه کوله. په دې موسم کې به هر ژوندی ژوی ډېر خوښ ښکارېده. ماشومانو به هر ډول لوبې کولې. د هلکانو ډېرې لوبې به هم دې موسم کې وې، لکه خوسۍ، چندروګانې او توپ ډانډه. وړو جنکیانو ته به بیا میندې وړې وړې د جنډو لرګیو نه نانځکې جوړې کړې وې. هغه به یې لوبولې او چې لږ به لویې وې هغوی به بیا ډېري وخت ګاټې کول. په هغه به بیا شرط وهلی وو او په شرط کې به یې ژابلې ایښودلې. د هغې د ګاټو د شرط وهلو ژاولې به هم ما ورته ورکولې. هغه که هر څومره وړه وه خو د غټو جنکیانو سره به یې لوبې کولې. په لومړیو کې به یې ډېرې بایللې خو آخر کې بیا ډېره تکړه شوه. بیا به یې ډېرې لوبې ګټلې. هو، په پاسینۍ ښکلې غونډۍ ډېر لوی کلی نه وو خو 20 کورونه به وو. د غونډۍ د سیوري اړخ ته یوه چینه وه چې هغه د کلیوالو لخوا د ګودر لپاره ځانګړې شوې وه. پیغلو به د پسرلي په موسم کې ترې نمنګي ډکول. د ژمي په موسم کې به بیا د هغه بل پیتاوي لوري ته له چینې نه یې ډکول چې لارې ډېره واوره نه درلوده او ډېرې لوړې ژورې هم نه درلودې او نه یې ډېرې خټې کولې. ځکه له کلي نه ان تر چینو پورې ټوله په خوړ او شګو کې تللې وه. خو یوازینۍ ستونزه چې درلوده د کلي نه لرې وه او په کلي کې هم د کلي هغه لرې چینه په نوم یادېده. دومره لرې وه چې د منګیو سره به جنکیانو 2-3 دمې کولې او په لاره کې به چې لوی لوی کمر وو په هغوی به سر راټولې وې. منګي به په واورو کې ورته ایښي وو او دی به ورته خپلې کیسې کولې. په کور کې به مورګانې هم نه شوی په غوسه کېدی. که به کومې یوې ته په غوسه شوه نو ورته وبه یې ویل زه له ستومانۍ مړه شوم او ته لا خوښه نه یې. موږ له کومې چینې څخه اوبه راوړو. ټولو خلکو ډېر خوښ ژوند درلود. ټول کلیوال را سره داسې وو لکه د یو کور چې وي. یو ځانګړی اتفاق یې درلودو. د اتفاق پایه د کلیوالو لخوا جوړ شوی قانون وو او هغوی ته احترام وو او ترې سرغړونه جرم وو. د سپین ږیرو به ډېر احترام کېده. کوم ماشوم د مشر بې احترامي نه شوی کولی. زمونږ کور د کلي په منځ کې وو. یو اړخ ته مو ګاونډیان درلودل او د کلا مخه مو خلاصه وه. د شا کور ته لاره زموږ د کلا په مخه ورچپه شوې وه. زه به هم د وړکتوبه د شا د ګاونډي د ماشومانو سره په لوبو بوخت وم. بیا چې کله د 10 کالو په عمر شوم بابا مې مالچران کړم. د سهار لخوا به ښوونځی لوسته او د ماسپښین لخوا به مې د شا د ګاونډي له لور سره مال څرولو ته بوه. 2 کاله پوره مې ورسره یو ځای مالچراني وکړه. د یو بل سره مو دومره مینه وه چې یوه شیبه مو هم یو له بل نه بغیر نه تېرېده. دا اوس رانه هیر دي چې دی به هغه وخت څه احساس درلود. خو ما ته یې لرېوالی ډېر سخت و. د کلي چې کوم ډول پیغلې او ځوانان وو ما و هغې ترې جلا طبیعتونه درلودل. دوی به هر کله په موږ دواړو پسې خبرې کولې چې تاسې داسې یې او هغسې یې. او دی به هم ویل چې ما هر کله جنکیانې رټي و راته وایي چې ته اوس ولې زموږ سره ګاټې نه کوې. پس له 2 کالو مالڅرولو وروسته مې کشر ورور مالچران شو او د هغې هم نور نو د کاکا زوی او ورور د مالڅرولو شول. زما بابا هم وفات شو خو زما په وړاندې مې د پلار لپاره ښه وو. بیا دا هم پیغله شوه، زه هم زلمی شوم. نور نو هغه شانته چې مخکې را باندې ګرانه وه ورته هېڅ شو. ګرانتوب په مینه بدل شو.
زه باغوان شوم. په باغ کې به سبق ویلو هم په ولا ډیر خوند کاوه. موږ 2 باغونه درلودل. یو مو د کور تر شا وو، یعنی لږ لرې وو. په هغه کې مو یو لوی سپی تړلی وو چې ناپېژانده کس به ورغی، بیا به سپی غپېده. زما پلار به په دې ډول پرې خبر شو. او بل باغ مو د کلي د هغه لرې چینې سره وو. د همدې چینې څخه به مو خړوباوه. زه به د شپې تر ناوخته په باغ کې وم. پلار او مور ته به مې ویل چې سبق وایم. دا ځای لږ آرام دی. یو شین چراغ یې راته راکړی وو. یوه وړه خاورینه کوټه مې پکې بابا جوړه کړې وه او زه به پکې ناست وم. بیا تر 3 کالو باغواني وروسته مو مینه تر دې حده ورسېده چې دا به بیا هر کله د شپې دې چینې ته راتله او دواړو به سره بلا کیسې کولې. او د ورځې به هم ډېری وخت همدې چینې ته د اوبو په پلمه راتله. یوه ورځ د ورځې همدې کلي چینې ته راغله. منګی په اوږه کړی و، کېناسته، ما ته یې لاس وښوراوه. زه هم ورغلم، ورسره ناست وم. ډېرې خبرې مو سره وکړې. راته ویې ویل مور مې په دې شپو ورځو کې را سره بل ډول خبرې کوي. تا خو به ورته څه نه وي ویلي، او یا خو به دې په خپل کور کې مور ته کومه خبره نه وي کړې. ما ورته د نه ځواب ورکړ او ورته ومې ویل چې زه به ولې داسې کوم؟ خیرت خدای، تر اوسه دومره هم نه یم ورخطا. دې په ریک کې لاس وهلو راته ویې ویل زه خو ډېره ډارېږم چې مور او پلار مې را باندې خبر نشي او یا مو کوم بل څوک ونه ویني چې نوم به مو د ډهلي په دروازه ولیکل شي. ما هم ورته وویل چې باید ډیر پام وکړو، تر دې ځایه راورسېدو چې په آخر کې خرابه نه کړو. ما ورته ویل ته نور فکر مه کوه چې زه دا یو بل ټولګی پای ته ورسوم. بیا نو د پوهنتون په خیال کې نه یم. لومړی کار چې وی کړو هغه به زما او ستا واده وي. دې هم وویل سمه ده. منګی په اوبو کې غوټه کړ. ما هم ورته له جیبه د دې په شان ته یوه سره مڼه راوویسته او ور مې کړه. منګی په اوږه کړ روانه شوه. زه یې هم فکرمن کړم چې الله دې خیر کړي، باید ډیر پام وکړو. دا کال هم د همدې چینې په سر کې د خوښیو ډک تیر شو. زما ښوونځی هم خلاص شو. د 12م ټولګي نه فارغ شوم. دې هم تر 9م ټولګي ښوونځی لوستی وو. زموږ په کلي کې د جنکیانو تر 9م ټولګي ښوونځی وو. لیکل او لوستل یې هم زده وو. د کانکور د ازموینو لپاره مرکز ته لاړم. ازموینه مو ورکړه. په بازار کې مې یو نفر ولید، مخ ته یې بلا ښکلي ښکلي قلمونه ایښي وو او تر څنګ یې په یو کاغذ لیکلي وو پر قلم حکاکي. ما هم یو قلم راواخیست. د ځان له لوري مې ورته ډالۍ کړ. په ډېر ښکلي ډبي کې مې ځای پر ځای کړ. ناوخته شو و مو نشوی کولی چې کلي ته بیرته راستانه شو. په بازار کې مو په یو هوټل کې شپه شوه. په دې شپه واوره هم وورېده. په مرکز کې خو کمه وورېده، خو په کلي کې د زړو ښځو په ژبه یو پل قدر تبه شوې وه. سهار مو په یو ډول ځانونه کلي ته ورسول. په دې ورځ زه هم له کوره راونوتم. سبا شو. زه روان شوم د کلي د هغه لرې چینې په لور چې ګورم دا د دې چینې له لورې را روانه وه. ما هم نور ځان ورتیز کړ. د خوړ په هغه ژوره برخه کې په منډ کې ورسره مخ شوم. شاوخوا مې وکتل، څوک نه وو. ښه په غېږ مې ورسره جوړ په خیر وکړل او ډالۍ مې هم ورته ورکړه. ډېره ورته خوشحاله شوه. ان تر دې چې په سترګو کې د خوشحالۍ نه اوښکې را پیدا شوې. وی ویل ما داسې فکر کاوه چې تا ته زه هیڅ کوم ارزښت نه لرم، خو ما دا سم فکر نه و کړی چې دې نوره پیلوله. ما په خوله لاس ونیوه. نور بس کړه، ته زما نړۍ یې. تا چې ونه وینم لکه چې په د ښکلې دره کې لمر نه وي او توره شپه وي، او داسې شپه چې سپوږمۍ هم ځلا نه کوي. پوهېږې دا 3 ورځې مې چې ته نه وې لیدلې، راته 3 ورځې نه بلکې 3 کاله شوي وو. نو ته بیا داسې فکر څنګه کولی شې؟ اوښکې پاکې کړې، اوچته پاڅېده. وی ویل باید لاړه شم. مور مې اور بل کړی وو. ویلې چې دا منګی زر راډک کړه چې اوبه ګرمې کړو. مخه مو ورسره وکړه. د ژمي دیدن لږ وو خو ډېر خوندور وو. بیا هغه دیدن چې په مازدیګر کې به د پیغلو په منځ کې را روانه وه. په سرلای شو زه هم پوهنتون ته بریالی شوم. زه پوهنتون ته د نوملیکنې لپاره لاړم. 3 میاشتې مې پوهنتون کې تېرې کړې. وروسته له 3 میاشتو مې پرېکړه وکړه چې کلي ته راشم. د کلي په لور را روان شوم چې همدې چینې ته راورسېدم. د چینې ښي لور ته لږ لرې یوه جنډره پیدا. ورته مې سودا شوه. ور روان شوم چې ومې کتل د ښځې قبر و. لرې ترې ودرېدم. بیا مې ورته سودا شوه چې نږدې ورشم، یو دعا به ورته وکړم. ور روان شوم چې د قبر په سر ودرېدم.
د قبر د سر له تیږې سره یو سور رنګه قلم پروت و. راوچت مې کړ، پرې لیکلي وو د ځونډي له خوا څانګې ته ډالۍ. د دې په لیدو نور نو په ځان خبر نه وم چې کله چا لیدلی یم، چې کله مې سترګې خلاصې کړې په روغتون کې پروت وم. مور او پلار مې راته ولاړ وو. د مور نه مې پوښتنه وکړه. هغې راته وویل زویه د خدای به دا خوښه وه، تا خو به ماته یو ځلې ویلي وو چې ستا څانګه خوښه ده. 2 اونۍ مخکې کور ته خلک راغلل. یوه ورځ چې تېره شوه په دې بل سهار د وخته زیری وشو چې څانګه یې کوزده کړه. د غرمې نه وروسته په کور کې یو زوږ پورته شو چې ورغلو څانګې ځان له هغه لوړ چنار نه راغورځولی وو. ورمېږ ته یو لوی منډه سیخ شوی وو او په همغه ځای سوړ نفس ختلی وو. د مور په لاس کې یو لیک و، ورسره هغه ستا ورکړی قلم وو. ما ته یې مخ راواړولو، راته ویې ویل آیا ته مخکې په دې خبره وې؟ ما ورته وویل نه خورې په څه شي؟ هغې راته وویل لور مې ستا په زوی میینه وه او موږ ته یې ویلي نه وو. وګوره څه لیکلي په دې خط کې. په خط کې لیکل شوي وو مورې تاسو خو به یو ځل له مانه پوښتنه کړې وه چې زه له چا سره واده کوم. ما د خپل ژوند د ښه تېرولو لپاره څوک خوښ کړی. تاسو زما پلونه وګورئ چې په کومه لاره مې ډېر تګ او راتګ کړی دی. که زما په خبرو مو باور نه کېده نو تاسو به یو ځل د کلي د هغه لرې چینې نه پوښتنه کړې وه چې زما له چا سره ډېره مینه وه. چا به له ما سره په دې چینه د مینې خبرې کولې. اوس نو چې تاسو زه بل ته په نامه کړم، زه نوره په دې دنیا ژوند نه غواړم او ما به د کلي د هغه لرې چینې په غاړه خاورو ته وسپارئ چې هغه زما او د ځونډي د مینې د کیسو ځای وو. او دا قلم مې په مزار کېږدئ. دا د ځونډي د لاس ډالۍ ده، باید تر ډېره عمره زما سره وي. زما له زړه نه خبر مشي، زما له زړه نه خبر مشي، نری نری څړیکې کوي تا یادوینه. څنګه له ورایه په خندا شوې، څنګه له ورایه په خندا شوې، لکه چې غم دې د زړه ټول هېر کړي وینه. راشه پر زړه مې ګوتې کېږده، راشه پر زړه مې ګوتې کېږده چې مې خبر د زړه له درده شي میینه. پیغور به څه ماته څوک راکړي، پیغور به څه ماته څوک راکړي، بخت چې کوټه شي پاچاهان ټکرې خورینه. کور دې له غمه خالي مشه، کور دې له غمه خالي مشه، په ما بربادې ورځې ستا د لاسه دینه. د بېلتانه ناکاره رنځه، د بېلتانه ناکاره رنځه، نه دې دارو شته نه دې حال ویلی شمه. بېلتون ته وایه لاس دې خلاص ده، بېلتون ته وایه لاس دې خلاص ده، یار دې جدا کړو اوس دې څه پروا لرمه. بېلتونه کور دې راته ښایه، بېلتونه کور دې راته ښایه، د زور دې نه یم ننواتې به درځمه. بیا به د یار کلي ته نه ځم، بیا به د یار کلي ته نه ځم، په خندا لاړ شم په ژړا بیرته راځمه. د کلي لارې ورته نیسم، د کلي لارې ورته نیسم، زما د زړه تاوان دې راکړي بیا دې ځینه. دیدن د خدای په رضا کیږي، دیدن د خدای په رضا کیږي، یار لیونی دی زړه له ما نه بدوینه.